او چې په کم زړه کې د الله تعالی محبت رانسي بیا د دنیا محبت سړی پر غلط رخ باندې چلی. بیا د دنیا محبت سړی هرې ګناه ته مجبوره کوي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حب الدنیا رأس کل خطیئة، د دنیا محبت بیا د هرې ګناه بنیاد دی. د هرې ګناه ابتدا چې وګورئ بیا د دنیا د محبت څخه شروع کیږي. نن زموږ او ستاسو معاشره د جرایمو د ګناهو څخه لبریز او ډکه ده چې په دې معاشره کې کومه جریمه او ګناه کیږي تاسو د هغې پس پرده محرک وګورئ ضرور به د دنیا محبت شي. غل ولې غلا کوي؟ ځکه د هغې سره د دنیا محبت دی چې د دنیا یو څه اسباب او د دنیا یو څه حصه ماته په اسانه په لاس باندې راسي. د دنیا محبت دی دې عمل ته مجبوره کوي. بیا نه د چا پر زندگی صرفه لري، بیا نه د چا پر ژوند صرفه لري، بیا د بل مال لوټولو تم تیار دی، بیا د بل قتل کولو تم تیار دی. بدکاره زناکاره ولې بد عملي کوي؟ ځکه د هغې په زړه کې د دنیا د لذت سره محبت دی. دی د دنیا د لذت او د خوند عاشق دی. نو د هغې په وجه باندې د دې محبت په خاطر باندې دی د بدکاري ته تیار دی. شرابي ولې شراب خوري؟ ځکه د هغې په زړه کې د دنیا د محبت د لذت سره عشق دی او دی د دنیا د راحت او د لذت سره په زړه کې اشنا دی. د هغې په خاطر باندې دی د عمل ته مجبوره دی. نو که انسان د انسانانو په زندگی کې په معاشره کې چې څومره جرایم کیږي او څومره نافرمانی کیږي چې د ټولو ګناهو او د دې ټولو جرایمو در شا سړی وګوري چې دا سړی ولې د ګناه او جریمې ته تیار دی، ولې دا عمل کوي، نو د هغې در شا پس پرده محرک هغه د دنیا محبت چې د هغې زړه د دنیا د محبت څخه ډک دی او دی د دنیا محبت دی د عمل ته مجبوره کړی دی. نو خامخا دی په دې عمل کې مبتلا دی. نو ځکه په دنیا کې انسان دپاره زهد پیدا کول او زهد دا معنا چې د دنیا څخه بې رغبتي ښکاره کول او زهد دا معنا چې د دنیا محبت د زړه څخه لرې کول. دا زړه الله تعالی بسیط جوړ کړی دی. بسیط دا معنا چې په یو حال کې په دې کې دوه شی نه ځایږي. نو که چیرې په دې زړه کې د دنیا محبت راسي په دې حقیقي طریقه بیا په هغه زړه کې د الله تعالی محبت نه ورسره راسي. ټیک ده د ضرورت په وخت د انسان تعلقات ډیر کېدی شي، لیکن حقیقي محبت چې کم یو په زړه کې رالی که د دنیا دا رالی د الله دا نه ورسره راځي او که د الله محبت په زړه کې رالی بیا د دنیا دا نه ورسره راځي. په زړه کې الله تعالی دا صلاحیت او استعداد نه دی ایښی چې په یو وخت کې د دوه محبت په خپل ځان کې سره خوندي کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی هغوی وایي لو كنت متخذ خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا. که چیرې په دنیا کې ما د چا محبت و دې زړه ته اچولی او زما په دې زړه کې د چا د محبت ځای خالی پاته وی نو لاتخذت ابا بکر خلیلا، ما به د ابوبکر محبت و دې زړه ته اچولی. لیکن زما په زړه کې چونکې مخکې د الله تعالی محبت راغلی دی او الله تعالی زړه داسې جوړ کړی دی چې د هغې سره د بل چا محبت نه ځایږي، نو ځکه زما په زړه کې د ابوبکر محبت نه ورسره ځایږي، نو ځکه زه دې زړه کې د ابوبکر محبت هم نسم ورسره ځایولی. حالانکه حضرت مجدد الفسانی رحمه الله د ابوبکر قرب او نزدېکت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په کوم شکل بیانوي چې ابوبکر پیغمبر ته څومره نږدې و. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وی د پیغمبر و مخت آینه و انداره ونیسا. اوس په دې آینه و انداره کې د پیغمبر شکل و صورت رالی. اوس دې شکل و صورت ته دا نسې ویلی چې دا عین پیغمبر دی، ځکه پیغمبر جوهر دی او دا عرض دی. لیکن دې شکل و صورت ته د پیغمبر سما سوا بل څوک هم نسې ویلی، ځکه چې د پیغمبر کم لباس دی هغه په دې شکل کې دی، چې د پیغمبر کم لنګوټه ده هغه په دې شکل کې ده، چې د پیغمبر کم چهره ده هغه په دې شکل کې ده، چې د پیغمبر کم زندگی ده هغه ټولو په دې شکل کې ده. نو دا شکل د پیغمبر سره غیر هم نسې بللی. نو ابوبکر چې د پیغمبر سره به دې نسبت واخیستی دا دې هم نسو ویلی چې ابوبکر عین پیغمبر دی او دا هم سړي نسو ویلی چې ابوبکر د پیغمبر څخه جدا بل سړی دی. نو حضرت مجدد الفسانی رحمه الله چې د ابوبکر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دومره قرب او نزدېکت، لیکن د هغې قرب او نزدېکت سره سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که ما په دنیا کې د چا محبت زړه ته اچولی سوی نو ما به د ابوبکر محبت زړه ته اچولی وی. لیکن چونکې زما زړه کې مخکې
د الله تعالی محبت راغلی دی، د الله تعالی د محبت سره بل محبت نه ځایږي. نو ځکه زما زړه کې د ابوبکر محبت هم نه ځایږي. نو مقصود مې دا دی چې دا زړه الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې دې کې به یا دا محبت یا به دا محبت شي. ما درته وی د محبت یو به راځي په زړه کې، تعلقات ډېر کېدای شي. د سړي د مور پلار سره تعلق په یو حال کې، په دغه حال کې د اولاد سره هم تعلق، په دغه حال کې د زنانې سره هم تعلق، په دغه حال کې د قریبانو سره هم تعلق. تعلقات د انسان هغه مختلف کېدای شي، لیکن حقیقي محبت په زړه کې یو راځي. دویم محبت په حقیقي په زړه کې نشي راتلی. او چې کم حقیقي محبت په زړه کې راغلی، د تعلقات به ټوله د هغه تابع. که چیرې د الله تعالی محبت راغلی دی، بیا به د تعلقات د هغه چا سره چې څوک د الله تعالی طرف ته قرب و نزدېکت لري. او که چیرې د دنیا محبت په دې زړه کې ځای نیولی دی، بیا به د تعلقات د هغه چا سره خوښ وي، د هغه چا تعلقات به خوند درکړي چې کوم څوک دنیا ته ډېر قریب خلک او دنیاداره خلک او د دنیا نږدې خلک، بیا به د هغو سره تعلقات ډېر. نو تعلقات د انسان هغې په یو حالت کې مختلف کېدی شي، لیکن هغه مختلف تعلقات به د هغه حقیقي محبت تابع وي چې کوم محبت په زړه کې راغلی، د هغې په شکل به بیا تعلقات په هغه شکل باندې زیاتېږي. نو زړه کې دوه محبت نه راځي، یا د دنیا محبت یا د الله محبت. نو په دنیا کې انسان په زهد مکلف دی. زهد دا معنا چې د دنیا محبت د زړه څخه ایستل او د الله تعالی محبت و دې زړه ته شغو کول. دا هیڅ امکان نه لري، دا ممکنه خبره په دنیا کې نه ده. دا صرف یو باطل خیال دی چې د انسان عقیده دا ده چې زما زړه کې د دنیا محبت هم دی او د دې سره زه د الله تعالی محبت هم ځایوم. مولانا روم رحمت الله علیه وی هم خدا خواهی و هم دنیای دون، او خدای او د خدای اتباع و متابعت و محبت هم غواړي او د دې بیکاره دنیا محبت هم دی. این خیال است و محال است و جنون، دا محال او لغو خیالات او دا د لیونتوب خبرې دي. نو په دې خاطر باندې چې زړه کې د دې دوو محبتو سره یو محبت راځي. که چیرې د دنیا محبت راشي، بیا په زړه کې د الله تعالی محبت نه ورسره ځایي. او که چیرې په دې زړه کې صرف د دنیا محبت وي، او چې کوم سړی د زړه کې د دنیا محبت لرې نه کړي او په هغې کې کمی نه راولي، بیا به د زندګۍ په دیني عباداتو کې پر موقع باندې دته مشکلات و پریشاني، بیا به پر هر ځای دته مشکلې، بیا به پر هر ځای د پریشاني، بیا د دین په کارو کې پر هر قدم باندې به د نوک وهي لکه سړی چې مشتي. نن زموږ او ستاسو معاشره ده، نه زموږ حال ستاسو څه پټ دی، نه ستاسو حال زموږ څه پټ دی. نن په معاشره کې که مشر دی، که کشر دی، که بوډا دی، که ځوان دی، که عالم دی، که امي دی، که هر څوک دی، چې کله مسجد ته راننوځي نو بیا د غریب په دې مسجد کې عبادت دی ناسته، لیکن هغې غریب ته دومره مشکلات دي او دا زړی دومره نفس تنګي ورکوي لکه دی چې پر سکروټو باندې ناست دي. او په دې تلاش کې چې دا د لمانځه رکات به څنګه ژر تیر سي، دا د لمانځه دعا به څنګه ژر تیر سي، هغه ګړی به کله راځي چې زه په یو منډه د دې مسجد ته څه ژر اوسم. د هغې وجه څه ده، حالانکې مؤمن خو په مسجد